بل حدیث شریف کې راځي دا فرشته سیاحین فی الارض چې دا کم فرشته پزمکو کې ګرځي او کم خلق چې درود شریف وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه فرشته دغه درود شریف دا رسي پیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو درود شریف وای نو هغه ما ترا رسی نو صحابه کرام عرض کو چې اے د الله رسوله ولقو ورتوي چې ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء چې الله جل شانه پزمکه باندې د پیغمبرانو جسم مبارک دا حرام کړی دی د پیغمبر جسم تزمکه سنوي هغه پزمکه کې صحیح سالم وي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فنبی الله حی یرزق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل قبر کې جمع دی او هغه ته رزق ورکول کیږي نو قدرمندو چې سانو مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وایو د درود شریف ډیر زیات برکات دي ستا په زندګۍ کې به برکت وي ستا په مال جان کې به برکت وي ستا په اولاد کې به برکت وي د ستا په کاروبار کې به برکت وي د ستا په تجارت کې به برکت وي او د ستا په نور معاملاتو کې به برکت وي د درود شریف ډیر زیات فضایل دا بیان شوي دي